پیدل راغلي چکدرې بازار ته چکدرې بازار ته چې راغلي په بازار کې ګرځېدلي دي نو دوی پلان تیار کړی دي بیا پر چت ته کوي چې شپه په چت باندې کوو ځکه چې لاندې څوکیداران هم ګرځي پولیس هم ګرځي نو بیا په دغه ټایم کې چې کله سار ټایم کې دي دا څوکیدار دی سار ټایم کې څوکیدار مانځل کوي څوکیدار چې کوم دی مانځل دغه نه هغه شوی دی ستړی نو هغه وخت کې دغه چې کوم دی نو کړی ده او بیا راکوشي په دغه وخت کې داخله کوم د بازار ته ځي راځي بیا پته نه لګي چې دوی دا خپل دی که پردی دی دوکاندار دی نو دونه دې مچې ورته طریقې سره دا غلا کړې ده دا درې نه دي دا اصل کې د دې زموږ غم دا دی چې موږ مور او پلار د خپل بچي نه ځان نه خبرو چې زما دې بچي بار شپو کړه دې چرته یا دې بار ګرځي دې چرته ځي یا دې مطلب ته کوم ماحول کې دې ناسته پاسه کوي چا سره ناسته پاسه کوي دا ټول ریسپانسبیلیټي زموږ چې دا وو ایجوکیشن انچارج چکدرې د هغه ټیم ډېر ښه مزیدار کار وکړو ډېر بهترین کار یې وکړو ټیکنیکل طریقې سره په هغه کې په موبایل ډاټا باندې کار وشو او په هغه غلا چې کومه د زندان دوکان نه شوې وه نو په هغه کې 13 د موبایل شي سرقه شي او 13,000 روپۍ 14,000 روپۍ سرقه شوي نو په دې کې زموږ د ټیم خاص کر چې چکدره وړه بلای چکدره او د هغه ټیم ډېر بهترین کار وکړو دا دوه ملزمانو ته درې ملزمان یې ټریس کړي چې په هغه کې دا دوه ملزمان ونیولي شو د هغې نه هغه سره دوی 7 موبایل ریکور کړي او 19,000 روپۍ ریکور کړي په دې کې یو ملزم پاتې دی او څه دغه ډېر ریکوري بقایه ده پکې هغه هم انشاءالله ډېر زر پر زر وشي